بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په هایپر پیچوټریزم باندې موږ تاسې خبرې وکړې، هم په انټیریر یا په اډینو هایپر پیچوټریزم او په پوسټیریر هایپر پیچوټریزم باندې موږ تاسې خبرې وکړې. اوس ډاکټر صاحبانو موږ تاسې بلې موضوع ته راځو چې هایپو پیچوټریزم ده. پیچوټري ګلینډ هارمونونه ما تاسې ته پرون ویل چې مختلف هارمونونه دي او هر یو باید خپل نارمل حد کې وي. که کمیږي هم ستونزه ده، که زیاتیږي هم ستونزه ده. دا چې زیاتیږي او کومې ناروغۍ رامنځته کوي ما تاسې ته په یوې باندې بحث وکړل ډاکټر صاحبانو. خو په ځینې وختونو کې ډاکټر صاحبانو د پیچوټري هارمون برعکس کمیږي. کیدای شي یو هارمون وي او کیدای شي چې له یو څخه زیات هارمونونه کم شوي وي ډاکټر صاحبانو. صحیح سو. په خاص توګه سره د پیچوټري ګلینډ په مختلفو ناروغیو کې دغه حالت رامنځته کیږي او یا هم د هایپوتالاموس په مختلفو ناروغیو کې دغسې حالت سره موږ تاسې مخ کیږو. اول موږ تاسې ډاکټر صاحبانو په انټیریر پیچوټري هایپر فنکشن باندې به خبرې کوو ډاکټر صاحبانو، یا هم انټیریر پیچوټري ګلینډ هایپو فنکشن یا هم هایپو سکریشن باندې خبرې کوو. صحیح سو. انټیریر پیچوټري ګلینډ هم موږ تاسې پوهیږو چې یو له مهمو برخو څخه د پیچوټري ګلینډ فرض کړئ چې دا پیچوټري ګلینډ دی. دا یې فرض کړئ انټیریر برخه ده او دا یې پوسټیریر برخه ده. د پیچوټري ګلینډ هغه عمده برخه چې د ډاکټر صاحبانو هغه انټیریر پیچوټري ګلینډ دی که نه؟ موږ تاسې پرون باندې خبرې وکړې. او خپله دغه انډوکراین حجرات په کوم ځای کې دي؟ په انټیریر پیچوټري ګلینډ کې دي. نو د انټیریر پیچوټري ګلینډ هارمونونه موږ تاسې ته معلوم دي چې مختلف هارمونونه دي. هر یو هارمون کله دغو څخه کم سو هغې ته موږ څه شی ویلی سو ډاکټر صاحبانو؟ انټیریر هایپو پیچوټریزم ورته ویلی سو. صحیح سو. چې دغه حالت البته په اسانه سره رامنځته کیږي هم نه، خو خصوصا په هغه وخت کې به د انټیریر پیچوټري ګلینډ د هارمونونو کمښت احساس سي کله چې د پیچوټري ګلینډ زیاته برخه انساج تخریب سي. ولې پیچوټري ګلینډ خپل ترشحات کموي ډاکټر صاحبانو؟ دوه ستونزې کیدای شي. کیدای شي ستونزه په هایپوتالاموس کې وي، کیدای شي ستونزه په پیچوټري ګلینډ کې وي. هایپوتالاموس به پرېږدو، هغه به په موږ تاسې د خیره په نرو پیتالوژي کې ووایو. دلته راځو پیچوټري ګلینډ ته. په پیچوټري ګلینډ کې که چېرته ډسټرکشن واقع سي، یعنی په انټیریر پیچوټري ګلینډ کې که ډسټرکشن د حجراتو واقع سي، طبعا به حجرات چې کمیږي نو معلومه خبره ده په مقابل کې به هارمونونه هم ورسره کمیږي. دا کمښت ډاکټر صاحبانو په اسانه سره لیدل کیږي هم نه، ځکه موږ تاسې پوهیږو چې په انټیریر پیچوټري ګلینډ کې ډېر پریمانه حجرات دي. نو په یوه کتاب کې ما ویلي وو وایي که چېرته 95% برخه تخریب سي هم کوم خاص اراز یې نه لیدل کیږي. د پیچوټري ګلینډ 95% برخه ګوري غټه برخه ده که نه؟ که دونه برخه حجرات هم تخریب سي، هغه باقیمانده حجرات کولی سي چې دومره هارمونونه ترشح کړي چې زموږ تاسې د بدن د ضرورت مطابق هارمونونه تولید کړي. صحیح ده. ګوري ډیره برخه ده که نه؟ خو که چېرته تر 95% زیاته برخه د پیچوټري ګلینډ خصوصا د انټیریر پیچوټري ګلینډ تخریب سي د مختلفو وجو څخه ډاکټر صاحبانو، بیا نو طبعا به څه رامنځته کوي؟ انټیریر هایپو پیچوټریزم به رامنځته کوي، یا به هم مختلف سنډرومونه رامنځته کوي. یو خبره په یاد لرئ ما تاسې ته مخکې ویلي وو چې په پیچوټري ګلینډ کې 3 ډوله حجرات دي چې یو ډاکټر صاحبانو چې کروموفیل بل کروموفوبیک. کروموفیل اسیډوفیل او بیسوفیل وو، په یاد مې دي. نو خبره دا ده چې په کومه برخه کې ډسټرکشن واقع سو، خصوصا که چېرته په کروموفوب برخه کې ډسټرکشن یا تخریب واقع سو، هغه کوم خاص ستونزه نه رامنځته کوي. خو په دې کې شک نسته ډاکټر صاحبانو، که چېرته د پیچوټري ګلینډ په هره برخه کې ټیومر واقع سو نو څه به رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو؟ دلته دوه حالتونه دي. که چېرته داسې و چې دغه ټیومر د اډینوما په ډول سره فنکشنل، هغه به بیا چې هایپر سکریشن د هغې برخې سکریشن به زیاتیږي. مثلا اډینوما د ACTH رامنځته سوه. تاسې متوجه یاست ما خبرې ته؟ اډینوما د څه رامنځته سوه؟ مثلا ACTH. خو ACTH حجرات زیاتیږي، په مقابل کې دا نور سفرس کیږي او دا نور به بالاخره هایپو فنکشن سي که نه؟ یو به هایپر فنکشن سي او نور به څه سي؟ هایپو فنکشن. ځینې وخت داسې اډینوماګانې هم شته چې هغه هېڅ ترشحات نه لري، یوازې ټیومر زیاتیږي. څومره چې ټیومر زیاتیږي دلته موږ پوهیږو زیاته پارنکایم د هغو په واسطه باندې نیول کیږي او په نتیجه کې به څه رامنځته سي ډاکټر صاحبانو؟ د هغو هارمون کمښت به رامنځته سي، ځکه هغه حجرات یې سپرس کیږي، هغه بیا نشي کولی چې هارمونونه جوړ کړي. نه یوازې دا چې د پیچوټري ګلینډ د اډینوما له وجې دغه ستونزه رامنځته کیږي، بلکې کیدای شي چې کارسینوما له نورو برخو څخه دې ساحې ته دغه کړي وي، مثلا میټاسټاسس کړی وي، یا مثلا کارسینوپارینجیوما چې یو خپله سرطان د په دې ساحه کې پیدا کیږي. ټروما خپله د پیچوټري ګلینډ
پوست پارچم اسکیمیک نیکروسیس یا هم شیهان سندروم، امپټیسیلا سندروم او همدارنګه ټیبرکلوسیس. دا ټول هغه حالتونه دي چې په انټیریور پیچوټري ګلینډ کې واقع کیږي ډاکټر صاحبانو، او په نتیجه کې چیرې رامنځته کیږي هایپوفنکشن، د هارمونو کمښت. ممکن یو هارمون او یا هم له یو څخه زیات هارمونونه په دغه وخت کې کم شوي وي. په هر صورت ډاکټر صاحبانو کله چې انټیریور پیچوټري ګلینډ تخریب سي مختلف سندرومونه رامنځته کیدای شي، چې له هغې جملې څخه دوه تر ټولو مهم دي، چې یو موږ تاسې د پان هایپوپیچوټریزمز او بل ډورفیزم په نامه پیژنو. متوجه یاست؟ پیچوټري ګلینډ کې په انټیریور پیچوټري ګلینډ کې ډېر هارمونونه شته، هر یو چې کمیږي ستونزه رامنځته کوي. مثلا که چېرته TSH کم سي نو اراز به د څه شي ولیدل سي؟ هایپوتایرویډیزم. مثلا که چېرته مثلا ډاکټر صاحبانو هغه برخه چې MSH ترشح کوي بیا به مثلا لکه د البینیزم غوندې دغه ولیدل سي، میلانین به کم سي مشترک بدن کې. همدارنګه ډاکټر صاحبانو که چېرته مثلا ګوناډوتروپ حجرات کې کم سوي بیا به مثلا موږ پوهېږو چې دغه سیکشوال کرکټر به د انسان تغیر کوي. اما ډیر زیات واقع کیدونکي دوه سندرومونه دي چې په هایپوپیچوټریزم کې رامنځته کیږي، خصوصا انټیریور. هغه یو چې دی ډاکټر صاحبانو پان هایپوپیچوټریزم. پان هایپوپیچوټریزم دې ته وایي چې د پیچوټري ګلینډ ټول هارمونونه کم شي، او ډورفیزم چې ګروث هارمون کم شي. چې کله ګروث هارمون کم وي یا نه ترشح کیږي دې ته چې وایي ډاکټر صاحبانو ډورفیزم. دغه دوه کلینیکي سندرومونه به موږ تاسې ووایو. صحیح ده؟ اول ډاکټر صاحبانو پان هایپوپیچوټریزم باندې خبرې کوم. پان هایپوپیچوټریزم هغه حالت ته وایي ډاکټر صاحبانو چې د پیچوټري ګلینډ ټول هارمونونه سره کم سي، لږ سي یا بیخي له منځه ولاړ سي. مثلا په خاصه توګه سره دا په هغه وخت کې رامنځته کیږي کله چې په پیچوټري ګلینډ کې ځینې ناروغۍ واقع سي، چې له هغې جملې څخه درې تر ټولو مهمې دي، لکه مثلا نن سیکریټري کروموفوب اډینوما، دا به وروسته ووایو، شیهان سندروم، او بل چې دی ډاکټر صاحبانو سیمونز ډیزیز او امپټیسیلا سندروم. امپټیسیلا سندروم، سیمونز ډیزیز او شیهان سندروم. همدارنګه د پیچوټري ګلینډ اډینوما، کروموفوب اډینوما، دا هغه حالتونه دي چې په دغو ټولو کې د پیچوټري ګلینډ پارنکایم له منځه ځي. خلاصه ده او په نتیجه کې د پیچوټري ګلینډ ټول هارمونونه کمیږي، چې دې ته موږ څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ پان هایپوپیچوټریزم ورته وایي. او هر یو یې موږ تاسې پوهېږو خپل اعراض ولایم لري. صحیح سو؟ نو دغه ځینې به یې موږ تاسې ووایو.